السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سیم کارتونو د اپلیکیشن د جوړولو څلورمې برخې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د بستو د برخو په اړه معلومات درکوو. د انټرنیټ د بکسو مثلا د ورځنۍ، هفته او د میاشتې او شپنۍ لیست جوړولو طریقه ښیي. نو لومړی به تاسو راسئ، په تېره برخه کې مو د دغه برخه کې کار کړی و. نو لومړی به تاسو په دغه ځای کې لاینر یو انتخاب کړئ او دلته به یې سیو کړئ. نو اوس به تاسو دلته جوړه کړئ یو بله صفحه. دا مو چې کله جوړه کړه اوس به تاسو بیرته دغه ثبت شوي شیانو ته راسئ او دلته دغه کاپي کړئ. تاسو به دلته اوس دا انتخاب کړئ، دلته به ولیکئ انټرنیټي او د هغه نه بعد به تاسو راسئ دا اضافه شو، دا به بیرته لرې کړو. نو اوس به راسئ په ان کریډ برخې ته. لیست ماف اډ لیست ماف یو ماف به اضافه کړئ. مثلا دلته نوم ورکړو انټرنیټ. دغه بعد به تاسو اډ کې مثلا ورځنۍ او د هغه نه بعد به تاسو ولیکئ نیزې یا به ولیکئ مثلا میاشتنۍ د هغه نه بعد ولیکئ مثلا یو ساعته او بیا به یې کاپي کړئ. دلته به ولیکئ مثلا یو ساعته نه بعد به ولیکو شپنۍ. نو دلته به تاسو ټول لیست ماپ انتخاب کړئ. لومړی د دې نه بعد به اوس راسئ ویوز برخې ته. دا دویم بلاک به کېدی، دا خو معلوم دی درته. بیا به دا دریم بلاک کېدی، دلته به لیست ویو اوس به راسئ دلته به راسئ چې کله مو په باندې کلیک وکړو اوس به راسئ ان بین کسټم ویو. دلته به ویوز ته راسئ سیټ ټکسټ. دا خو معمول دا هم وي ځکه په هره ویډیو کې له دغه لیست سره موږ سر و کار وي. دلته به دا راواخلئ، دلته به پوزیشن، دلته به لیست ماپ او هغه ځای به خالي پرېږدئ. اوس به راسئ کنټرول برخې ته. اف دین بلاک اپریټر برخې نه د مساوي بلاک د پوزیشن به دلته کېږدئ، دلته به صفر ورته ولیکئ. د هغه نه بعد به
لومړی به د انځور هغه راواخلو، ایمیج سیټ ایمیج ویو یو، او دوهم لومړی به معلوم کو نو تاسو به راسئ لومړی دغه دوهمې صفحې ته، دغه نه به دغه کاپي کوئ، دا به دلته کاپي کوئ چې کار یې خلاص شي. مثلا بل به بېرته راسئ، دا نوې مې چې جوړه کړې انټرنیټ په نوم، په ده باندې به راسئ، دلته به دا پیسټ کړئ. دا په آخري کې ثبتېږي، دا دلته ثبت شوې ده، خو دلته ما سره بلاکونه نشته. زه به هغه د مور بلوک نه هغه بلاکونه هم کاپي کړم. کمپوننټ مور بلوک سیټ ایمیج کلر دا ما سره نه ول، نو دا به زه دلته ثبت کړم. اوس به راسم بېرته انټرنیټ ته، ایونټ مور بلاک دا به هم اوس راغه کړمه. دا مې چې کله راواخیست اوس به راسئ لیاوټ او دغه ځای ته، نو اوس به هماغه لاندې ځای ته لاړ شو، هغه به را کاپي کړو. نو ټکسټ ویو دا خو ستا دا لومړی بلاک دا هم دلته تیارې ښایي، د هغه نه بعد به تاسو دا ایمیج دا به ډیلیټ کړئ، ځکه تر څو موږ کلي نه ده ورته انتخاب کړې. نو دا خو دې سپین وي، نه دا دې عمومي سي. ایمیج ویو دوه، ایمیج ویو یو خو مو دلته انتخاب کړ. سیټ بیکګراونډ کلر آیکون بیکګراونډ دا به هم اوس فی الحال آیکون بیکګراونډ دلته به یو کلر ورکړو د اتصالات، مثلا ګرین، او د ده نه بعد به د ټکسټ ویو رنګ دا به هم د اتصالات رنګ کو ګرین. د ده نه بعد به تاسو راسئ، دا به ټول تیار ایښي دي، دا به د ده نه بعد به تاسو راسئ که پوزیشن 0 و یعنې اول و، نو اول چې ده مونږ ورځنۍ بکسه کړې. نو زه عکسونه یو ځل رااخلمه تر څو به ویډیو سټاپ کړو. نو عکسونه مې راواخیستل، اوس به راسو په اول کې مو ایمیج دوه نه بلکې ایمیج دوه، نو اوس به دا معلوم کړو چې دا کوم ایمیج ده. موږ غواړو دغه بدل کړو ایمیج دوه بالکل، نو د ده رنګ هم باید لیست ویو، د نه بعد به تاسو راسئ لیست ویو ته. ایمیج دوه مثلا لومړی چې ده د یوې ورځې ده، په دوهم کې چې ده د هفتې ده، په درېیم کې چې ده د میاشتې ده، څلورم کې چې ده د یو ساعت ده، پنځم کې چې ده د شپې ده. نو اوس به هم وګورو چې شپه مخکې ده که یو ساعته، نو شپنۍ مخکې د اخر کې شپه ده، صحیح ده. نو په دغه ځای کې د دغه عکس رنګ هم باید داسې رنګ کړو، دا وروسته د کلي په برخه کې به یې ورکړو. د ده نه بعد به اوس راسو نو دا هم د ده ډیزاین شو. اوس به راسئ دغه ځای برخې ته، نو اوس به دغه ځای کې کلیک وکړئ، آن ایټم کلیک، دین بلاک به راواخلئ، پوزیشن په پوزیشن یو او لیست ماف
کنټرول. دلته به دغه د تیلي غږ راواخلئ. دا مو چې کله راواخیستل بیا دغه اپریټر برخې نه دغه د ایکوالز دا څه بلا ده دا به دلته راواخلئ. دلته به تاسو ولیکئ کې، چې کله مو کې ولیکله دلته به هماغه کوډ راواخلئ. مثلا زه اوس ځمه د اتصالات کوډ رااخلم، نو د اتصالات کوډ لپاره به تاسو راسئ ایس ایس اکټیویټي ته. دا د اتصالات کوډ ده، نو لومړی د MTN رااخلو، مشکل نه لري، یا د اتصالات او یا هم د MTN. دا چې کله کاپي کړو د شاته وځو، دا ده. نو دلته به زه د MTN کوډ ورکړئ. که چېرته دا و نو کمپوننټ برخې ته به راسئ، دلته به یو انټرنټ هم اضافه کړئ. مثلا که چېرته دغه برخه د MTN وه نو سیټ سکرین او بیا د سټارټ اکټیویټي او د هغه نه بعد دا منځ کې کېږدئ. انټرنټ کانټیکټ درېیمه انټرنټ برخې ته دې لاړ شي، کیلي دې واخلي، په دلته به هم انټرنټ ورته انتخاب کړو. انټرنټ یعنې د MTN هغه ته د MTN برخې ته دلته به هم انټرنټ ورته اضافه کړو. اوس به دا بیا کافي کړو. دا مو چې کله کافي کړ دا دغه ځای کې برابر کړو. دا به دلته کېدو، بیا به داسې دوه ډبله کړو. ټول څلور برخې دي، څلور واړه. او دلته یو بل کار هم پاتې چې هغه ده، مثلا دلته موږ ورکوو صفر، شروع کېږي له صفر څخه. نو اوس به راسو د اتصالات کوډ به هم کافي کړو. اتصالات کافي، او بیا دا د سلام کوډ کافي. کافي مو نه کړ، بیا به کافي کړو. کافي. اوس به شاته راسو، بېرته به په دغه باندې کلیک وکړو. نو دوهم هغه کې وو، که چېرته اتصالات و، مثلا د اتصالات کوډ دا و، او که چېرته سلام و، سلام و دا ده. نو که سلام و نو د سلام په کوډ به لاړ شئ دغه اکټیویټي ته، او که چېرته اتصالات و نو د اتصالات په کوډ دې لاړ شئ. مثلا د اتصالات کوډ دا ده. د هغه نه بعد هغه اخري پاتې څه ده، روشن او افغان بسیم، دا دواړه به هم کافي کړو. نو سلام هم وشو، د دې نه بعد داسې ده کافي، او بیا د دې نه بعد روشن شو. نو افغان بسیم دلته راسو، نو دلته چې ده دا دی چې دکې اوس د افغان بسیم کوم یو و، د اتصالات کوم داسې ده، د افغان بسیم ده، او دغه د روشن ده د اخري. دلته به هم دا سی والا ورته کاپي کړو، پیسټ کړو. سی چې ډېرې لري، او دلته به د 40 چې په اخر کې دي 40. نو دا اوس دی انکلیک شوې. دلته دا څنګه 4 دي، باید یو کم ده 40. اوس به راسو، صاحب بیخي راشکه
ګډوډ سی او 40 دلته پاتې د سلام 92 نو دا به اول کاپي کوو یو کاپي کوو کاپي 3C آخري د اتصالات دغه اول چې ده دا د امتحان شو دوهم چې ده دا د اتصالات شو دا دریم چې ده دا به د سلام کو دا 92 دا هم 92 دنه بعد به اوس بیا لاړ شو دغه ځای کې به د افغان بسیم لکه افغان بسیم د ده کوډ دا اخر کې چې 3C دی دا به کاپي کو دا چې کاپي کو اوس به راسو دلته به د 3C والا تیار کاپي ده اوس به دا بل کاپي کوو جوړه کوو دلته به د روشن کوډ ورته راوړو د روشن کوډ په آخر کې 40 ول شاید ما سره ته کلیپ بورډ کې موجود وي 40 دا ده او د ده هم 40 بیا به او هم ګورو چې 40 دا د روشن د کوډ په آخر کې 40 بالکل صحیح شو نو اوس به بېرته راسو دا به ځان سره کاپي کو دا مو چې کله کاپي کړ دلته بس یو نوم ورکړو مثال دا مو چې کله کاپي کړ اوس به راسو بېرته انټرنټ اکټیویټي ته انټرنټ کې به اوس د دغه کار خو خلاص ده دلته به راسئ نن بینډ کسټم ویو دلته به دغه موږ چې کله مخکې کاپي کړی وو دغه ځای کې به دغه دوه دانې چې دي دا او ورسره دغه بلاک دغه به راواخلو پورته به کېدو دا به هم ورسره کېږدو د ده نه بعد دلته خو ایمیج دوه هم سپین ده ایمیج دوه چې سپین ده دا به شاته کېږدو یعنې دغه بلاکونه به لرې کړو ریټ دا به دلته کېږدو دا به دلته کېږدو دا هم وشو اوس به راسو ایونټ برخیان کریت دلته به اوس راسو د آخري بلاکونه به چې اوس را کاپي کړل دا به دلته کېږدو که چېرته کې دغه ونه امتحان دې ولیکل شي په ټکسیو کې او عکس دی مثلا دلته به انټرنټ عکس ورکړو دا د عکس بلاکونه به لرې کړو تر ځکه چې دا مهم نه دي ډیلیټ 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 نوم خو یې بدل شو اوس به تاسو راسئ ویوز ته د ده نه بعد به تاسو سیټ بیکګراونډ کلر دا به راواخلئ په دغه ځای کې به دا کاپي کړئ دلته به ایمیج دلته به ټایټل بیکګراونډ انتخاب کړئ د هغه نه بعد به کلر ته راسئ تېره برخه کې مو د دې بلاک د اضافه کولو دا بلاک فایل موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک ایښی و نو هغه به راواخلئ بیا به دلته اضافه کړئ نو دا هم د ده رنګ باید سپین شي د ده رنګ د سپینولو لپاره په دغه
دوهم له اخرې خوا دوهم کوم چې کله کټ کړو په هغه کې وو، نو دغه ده، دا به دلته کېږدئ. دلته به انتخاب کړئ ایمیج یو. دا مو چې کله خلاص کړ، اوس به ویولېټ ایفیکې باندې کلیک کړئ. نو ویډیو درومه لږ تر څو، نو اپلیکیشن نصب شو. اوس یې خلاصوو. اتصالات، انټرنیټي کڅوړې، ورځنۍ کڅوړې. په دغه ځای کې مو دغه عکس فقط لږ تغییر خوړلی، ورځنۍ، اونیزې، میاشتنۍ، یو ساعته، او دغه عکس مو په دغه ځای کې غلط کړی. نو اوس به راسه دغه عکس به صحیح کړو. دغه عکس ځای به هم در وښیم. نو انټرنیټ اکټیویټي دلته به راسئ. دغه اخري چې کوم ده، مثلا دغه به دلته به تاسو ولیکئ 4، او د هغه نه بعد به دا دلته کېږدئ. دلته به ایمیج 2 وټاکئ او دلته هماغه شپه ایسئ. دا هم وشو. نو اوس راځو بلې برخې ته. دا خو اتصالات وو. اتصالات یو بل کار هم پاتې ده کې، دا فقط دا بټنه یې فعاله شوه. افغان بسیم لپاره هم همدغه بټنه پکار شوه. مثلا چې موږ په ورځنۍ د افغان بسیم کوم هغه دی، مثلا دلته به د افغان بسیم په ځای انټرنیټ ولیکل شي دغه پورته ټایټل کې. نو اوس راځو دغلته دغه معلوموو، دا کومه دا اکټیویټي چې ده، دلته به راسئ ایونټ برخې ته. دلته چې دا کوم سیټ ټایټل ده، دا به مثلا دلته ولیکو د انټرنیټي کڅوړې. ټولې به همداسې کو. نو دلته مو ټول سم کړل، د انټرنیټي کڅوړې دا هم خلاص شو. نو ویډیو به نور هم مشکل نه وي، پکې وګورو. دوهمه بټن خو نه ده فعال، فقط د انټرنیټي کڅوړو بټن یې فعاله شوه. مثلا دا ده، بیا د هغه نه بعد دا بټن فعالول دي. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د الله په امان. په شپږمه ویډیو کې به د غږیزو اړیکو د کڅوړو په اړه معلومات درکوي. نو په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.